ښه نن زموږ درس کنټرول پنل کې پروګرام انفیډرز دی. پروګرام انفیډرز د لپاره استعمالیږي چې تاسو کمپیوټر کې کوم انوانټډ پروګرامونه یعنی تاسو هغه نه یوز کوئ نه استعمالوئ بیکاره پروګرامونه غواړئ هغه کمپیوټر نه ډیلیټ کړئ نو دې ځای نه تاسو کار اخلئ. راځو پروګرام انفیډر باندې کلیک کوو. اوس ګوره ما ته دغه پروګرامونه لیست کړو چې ورور ستا کمپیوټر کې دغه پروګرامونه انسټال شوي غواړئ ته دا ډیلیټ کړئ. زه ورته یم او کوم یو ډیلیټ کول غواړئ؟ زه ورته یم چې دا ټوټل ویډیو کنورټر ډیلیټ کوم. ګوره چې کله تاسو دې باندې کلیک کړئ دلته یو آپشن راځي د ان انسټال په نوم باندې په دې کلیک کړئ بیا یس کلیک کړئ. ټول فایلونه غواړئ ډیلیټ کوئ ورته ما شیر فایل او یس نو دا به ټول څه شي ان انسټال شي. ټوټل ویډیو کنورټر واز سکسسفلی ریموو فرام یور کمپیوټر. اوکې خبره پوه شوئ. همداسې هر یو مثلا وینډوز 7 فنډ غواړئ دا ډیلیټ کړئ ایکس پی دا فنډ غواړئ ډیلیټ کړئ فقط ان انسټال کلیک هغه به څه شي له منځه ولاړ شي. دا موږ سره پروګرام انفیډرز. بل دغه نه دې خواته ګوره بل آپشن دی موږ سره پاور آپشن. پاور آپشن دې لپاره استعمالیږي لکه دا زیاتره موږ لیپټاپ کې استعمالو. ته چې 1 منټ لپاره یا 15 منټ لپاره یا 10 منټ لپاره کمپیوټر کې کار نه کوي ته غواړې ستا کمپیوټر خپله بند شي صحیح ده یا سلیپ شي یا نور داسې آپشن ورته انتخابول غواړي. دا ټول موږ د پاور آپشن نه کولی شو. نو راځم پاور آپشن باندې کلیک کوم. پاور آپشن کې موږ سره 3 پلان دي 3 سیټینګ شوي دي. یو بیلنس والا سیټینګ دی یو پاور سیور والا سیټینګ دی یو های پرفارمنس والا دی. نو د هر یو سیټینګ که تاسو کتل غواړئ راځئ چینج د پلان سیټینګ او د لاندې هغه معلومات هم لیکلي چې دا څه کار کوي او دا څه کار کوي دا. نو دلته زه راځم ګوره چینج پلان سیټینګ ما ورته واغست. دلته ګوره پلان سیټینګ دی کې څه دلته لیکلي ټرن آف د ډسپلی دا مونیټور دی بند شي. مونیټور هېڅ څه دې نه ښایي 10 منټه وروسته چې کله زه 10 منټو پورې کمپیوټر کې کار ونه کړم زما مونیټور دی خپله بند شي او هغه نه لوسته لاندې لیکلي پوټ د کمپیوټر ټو سلیپ زما کمپیوټر د سلیپ شي وده شي څومره وخت بعد 10 منټ بعد لکه 10 منټو لپاره ما کار ونه کړ کمپیوټر د ډسپلی نه ښایي راته یعنې مونیټور دی بند شي او که بیا 10 منټو لپاره ما کار ونه کړ هغه نه وروسته دی نیم ساعت نه وروسته دی کمپیوټر زما بیخي سلیپ شي. سلیپ څه ته ویل کېږي ګوره یو خو یو ټرن آف یو سلیپي. ټرن آف چې دی مړ ته وایي لکه یو انسان چې مړ شي او سلیپ وده ته وایي لکه ګوره یو خو ټرن آف چې زه خپل کمپیوټر مکمل بند کړم او بل سلیپ د سلیپ چې دی دا د ټرن آف په شکل کېږي لکه ستا کمپیوټر داسې لکه بند غوندې چې په دې تا کلیک وکړو لکه ټایم درته ورکړو ستا کمپیوټر به بند وي هېڅ شی به نه ښایي درته نه به موس کار کوي نه به کیبورډ ایسو خو چې کله ته پاور بټن ستا دا کم د برق بټن چې ستا سی پی یو کې ده دې بټن باندې کلیک کړئ تاسو ستا کمپیوټر بېرته خپله خوب نه پاسېږي ویده یې پاسېږي یعنې سلیپ معنا ویده چې څومره وخت بعد ستا کمپیوټر وده شي برق به بیخي نه مصرفېږي ډېر کم به مصرفېږي په دې باندې ورسېدل په خبره باندې دا دی په دې. نو دلته تاسو سیټینګ کولی شئ څومره وخت بعد ستا کمپیوټر سلیپ شي او څومره وخت بعد ستا مونیټور بند شي. دا سیټینګ دی کې شوی دی. د دې بل ګوري های پرفارمنس والا ته لاړ شه چینج پلان سیټینګ دلته ګوره دلته 15 اخیستی دی نه ورغستی. د دې بل کتل غواړئ دلته راځه په دې پاور سیور باندې کلیک کړئ دا وګوره دا سیټینګ ځان ته دی پکې په خبره پوه شوې. اوس ته ځان ته کوم پاور سیور جوړول غواړئ پلان سیټینګ جوړول غواړئ دلته راځه ګوره لیکلي کریټ پلان پاور پلان خو مخکې دې نه زه راځم تاسو دا آپشن یې کلیک کوم. دلته کمپیوټر کې ګوره لیکلي ریکوایر ا پاسورډ ان ویک وایي چې کله ستا کمپیوټر سلیپ شي 10 منټو لپاره تا کمپیوټر کې کارونه که ستا کمپیوټر وده شي نو بیا چې هغه ته پاسې خوب نه هغه دا برق پاور بټن سی پی یو کې نه ده دا چې ته کله پریس کوې که نه نو ستا کمپیوټر چې چلانېږي دا نه پاسورډ وغواړي که ونه غواړي نو که دا غواړي چې نه وغواړي راځه ریکوایر پاسورډ ته وته یس ریکوایر ا پاسورډ که نه د هغه سیدا د کلیک کړی پاسورډ تا نه پې نه غواړي خبره پوه شوې. که چېرې دا تا کلیک کړی پاسورډ غواړي او که دا کلیک کړی پاسورډ نه غواړي یعنې هغه لاګ آف سکرین تا ته راوړي لاګ آف سکرین پاسورډ پروټیکشن ان آن ویک اپ نو تاسو پورې تعلق لري. دې نه بر آپشن دی موږ سره ګور لیکلي وین آی پرس د پاور بټن دا زموږ سی پی یو کې بټن ده چې کمپیوټر چلانېږي او بندېږي تا ته وایي چې ته کله کمپیوټر تا چلان کړی دې بټن باندې کلیک وکړي څه شی وشي شټ ډاون شي زه ته هېڅ هم دې نه کېږي سیف کلیک نو چې کله تاسو هغه بټن کلیک کړئ هغه د برق بټن ده سی پی یو چې چلانېږي بندېږي نو هېڅ شی به هم نه کوي خو که دلته تا ورته ویل شټ ډاون چې بیا د اوس ته کلیک وکړو نو ستا کمپیوټر به مکمل بند شي په خبره پوه شوې. بلې لیکلې وین آی پرس د سلیپ بټن ستاسو کیبورډ کې وګورئ د بیک سپیس او F12 سنډې ته ښي طرف ته دلته ګورئ یو بټن ده د سلیپ په نوم باندې تا ته وایي چې کله ته خپل کمپیوټر کې دا سلیپ بټن کلیک کړې څه شي وین آی پرس د سلیپ بټن ستا کیبورډ کې دا سلیپ بټن چې ته پریس کړي کلیک وکړې پې څه شی وشي زما کمپیوټر د سلیپ شي بند شي که نه هېڅ څه دې ونه شي سیټینګ ورته انتخابولی شي زه ورته هم چې هېڅ څه دې نه کېږي سیف کلیک
بل لیکلی چوز واټ د پاور بټن ډو، لکه مخکې چې دا کوم آپشن ما ته وویلې پاور بټن باید څه کار وکړي دا ورته انتخاب کوئ. هغه نه لاندې بل لیکلي ګوره کریټ پاور پلان، ځان ته یو پلان جوړول غواړئ، پلان بیلنس والا جوړول غواړئ، پاور سیفر والا جوړول، های پرفارمنس های، زه ورته بیلنس والا جوړوم. ښه پاور پلان ته څه نوم ورکړئ؟ زه ورته چې نور انسټیټیوټ سټوډنټ پاور پلان، صحیح شوه. بیا مې څه ورته ویلې نیکسټ، او اوس په سیټینګ ورته وکړئ. زه ورته چې زما مونیټور دی 2 منټه بعد بند شي چې کله زه کمپیوټر کې کار نه کوم، او تقریبا 15 منټه بعد د مکمل زما کمپیوټر سلیپ شي ځکه برق مصرفېږي چې زه کارونه کوم 2 دقیقو دپاره، نو کمپیوټر دی مونیټور دی هغه شي لکه کار نه کوي، بلینک دی شي پکې صفحه دی بنده شي، او که بیا 15 دقیقو پورې ما کارونه کوم مکمل کمپیوټر دی زما سلیپ شي. کریټ کلیک که ګوره تا ځان دپاره یو پاور پلان جوړ کو، نور انسټیټیوټ پاور پلان. په خبره پوه شوئ؟ سیټینګ د بیا چینج کولی را چینج کولی هم تاسو شئ. همدارنګې بل ګورې لیکلي چوز وین د ټرن آف د ډسپلی، مخکې لکه دلته ما ته ویل دلته جدا راغله ما خبره، څومره وخت بعد غواړې ستا ډسپلی بند شي 2 منټه 3 منټه دا چینج کول غواړې، هماغه سیټینګ دی پکې، صحیح شوه. او چینج وین د کمپیوټر سلیپ، څومره وخت بعد کمپیوټر ستا سلیپ شي دا دې چینج کول غواړې. دا موږ سره چې شو پاور پلان آپشن و پکې، صحیح شو. بیک شو مزو بیک کوم خپل کمپیوټر، دا موږ سره چې شي پاور آپشن. وروسته دی خو ته موږ سره موډیم دی، پون موډیم دی لپاره استعمالیږي. که چېرته تاسو غواړئ ټلیفون لاین نه کمپیوټر کې انټرنیټ وصل کړئ، نو ستاسو کمپیوټر کې باید سی پی یو کې موډیم وي، او هغه نه بعد تاسو کولی شئ ځان ته انټرنیټ وصل کړئ. اوس که چېرته تاسو غواړئ انټرنیټ وصل کړئ تاسو سره باید موډیم وي. که چېرې اوس غواړئ تاسو موډیم انسټال کړئ نو دلته طریقه زه تاسو ته ښیم، یعنې موډیم د دې طریق نه تاسو انسټالولی شئ. راځئ موډیم باندې کلیک کړئ. ګوره اول تا ته تاسو کوم ځای کې اوسېږئ؟ زه ورته یم چې زه افغانستان کې یم، افغانستان مې ورته واخیستو، ایریا کوډ به ورته ولیکئ. زه ورته یم چې 25,000 د افغانستان ایریا کوډ دی، فقط اوکې کلیک کړه. دلته به راشئ موډیم ته چې راغلی اډ باندې به کلیک وکړئ. ښه دلته ګوره تا ته کمپیوټر پوښتنه کوي دا خو موډیم انسټال دی. ګوره وینډوز ویل ناو ټرای ټو ډیټیکټ یور موډیم بیفور یو کنټینیو یو شوډ. ګوره که چېرې تاسو دې آپشن باندې کلیک کړئ ډو ناټ ډیټیکټ مای موډیم آی ویل سلیکټ فرام مای لیسټ، نو کمپیوټر ستا موډیم نه انسټال او کدی باندې تا کلیک لري کو کمپیوټر ستا کمپیوټر خپل ګوري ستا د سی پی یو کې کوم نوې پروسه تا انسټال کړی یا موډیم اوس هغه ته انسټالای کنه نه انسټالېږي. نو زه خپل کمپیوټر ته شروع زما کمپیوټر کې موډیم نشته دی، ډو ناټ ډیټیکټ مای موډیم آی ویل سلیکټ فرام د لیست. زه خپل موډیم انسټالوم ته زما موډیم م ډیټیکټ کاوه، صحیح شپه. نو نیکسټ باندې مکلیک وکړو. اوس ما سره لیست راځي د موډیمونو چې کوم موډیم تاسو غواړئ کمپیوټر کې خپل انسټال کې. اوس دا ګوره لیست کېږي موږ دا راغی سټنډرډ موډیم ټایپس. زه دا مثلا دا غواړم کمیونیکیشن کیبل بټوین ټو کمپیوټرز. نیکسټ او که چېرې تاسو غواړئ تاسو سره سی ډي کې موډیم سی ډي انسټالول غواړئ هارډ ډیسک ته به لاړ شئ. او دې نه وروسته تاسو سره براوز آپشن راځي، براوز ته به لاړ شئ. نو کوم ځای کې چې تاسو د موډیم سیټ اپ هغه به ورته خلاص کړئ. نو چې دا موږ ما تاسو ته اگزامپل وښودو موږ سره نشته دی، نو زه څه کوم راځم د آپشن بیرته کینسل کوم. دلته مې دا کینسل کو او بیا مې کینسل او دلته رال ما ته دا خوښ کو او بیا مې ورته نیکسټ ورته وویلی. دې کې ما سره وایي یو پورټ دی کم 1 یو پورټ همدا غواړي او بل نیکسټ کلیک کوئ او یو څو دقیقې بعد به څه شي فینش بټن راشي هغه باندې کلیک کړئ ستاسو موډیم به کمپیوټر کې اټومیټک انسټال شي. دا وګورئ فینش بټن راغلی فینش کلیک کړئ. یور موډیم هز بین سیټ اپ سکسسفلی. وګورئ زموږ موډیم موږ سره یو دانه انسټال شو، ریموو کولی دا هم تاسو شئ. صحیح شوه دا موږ سره موډیم. دې خوا ته بل هغه نه وروسته موږ سره ریکوري ده. ریکوري ما تاسو ته ویلی که چېرې تاسو غواړئ خپل سیسټم ریکور کړئ اوپن سیسټم ریسټور ته به راشئ. سیسټم ریسټور کول غواړئ دې ځای کې به څه چل وکړئ ګوره لږ ذره ویټ به وکړئ. ښه ریکمنډډ ریسټور مطلب دا ګوره دا دغه ټایم ته که چېرې تاسو غواړئ خپل سیسټم ریسټور کړئ ګوره اوس دغه ټایم دی او دې ټایم ته ریسټور کول غواړئ دا کمپیوټر خوښ کړی دی. او که تاسو خپل غواړئ چې چوز ا ډفرنٹ ریسټور پوینټ بیا تاسو کولی شئ دې ټایم ته ریسټور کوئ کمپیوټر خپل دې ټایم ته دې ټایم ګوره کم ټایم ته تاسو دا ریسټور کول غواړئ. نو ریسټور نه مطلب دا دی چې ستا کمپیوټر کې کوم نوي تغیرات راغلي انسټال شوي دا شیان دا به ته که نوي راغلي هغه به ختموي او که ختم شوي هغه به بیرته ته خپل حالت ته راوړي. په خبره پوه شو ریسټور ډېر دپاره استعمالیږي. نو زه دلته راغلم ما دې باندې کلیک وکړو مثلا ما دا ورته خوښ کړ نیکسټ مې کلیک کړو. نو چې کله زه دا سیسټم ډرایو باندې کلیک کوم فینش نو زما کمپیوټر به ریسټور شي او بیا ریسټارټ کېږي. هغه نه وروسته به کوم تغیرات شیان چې راغلي هغه به له منځه لاړ شي او چې کوم تلي هغه به بیرته راوړي. نو زه ځکه دا فینش نه کلیک کوم که فینش مې کلیک کوم نو زما کمپیوټر به هغه نه وروسته ریسټارټ کېږي او دا ریکارډ به ختم شي. په خبره پوه شوې دا موږ سره ریسټور چې مخکې ریکارډ کې ما تاسو ته کړی مو خو خیر بیا هم په هر صورت باندې.
پاتې شو ریجنل سیټینګ او ساوند. دا ساوند خو ما ته مخکې ریکارډ کړی، خو دا ریجنل سیټینګ کې لږ زره خبرې ډېرې دي، دا به انشاءالله بل ریکارډ کې درته ریکارډ کوم.